ټیک شو کنه مونږ څه کوو دې ته مونږ سو یو سی اس سو ته وایو یو سی اس وتا یو کدا ګریډ دې ته ګریډینګ وای دا کبه زب بند کم صحیح کما به بند کم به نو دا بالکل موږ ته بیا خالی وکاري نو دا ګریډ په بيزا ان کم ځکه چې زه خلاصان په حکومت دې ته موږ سو یو سی اس دې ته موږ اریجن پوینټ وایو سو ته وایو اریجن پوینټ ته وایو کچا د فار ایگزامپل زه یو لاین ډرا کما صحیح ده کنه دلته یو سرکل ډرا کوم نه دي ځکه نه دا ځکه زم سره 0 0 ده کنه 0,0 نه نه کلیک نه کوم یو ځکه کلیک نه کوم اسی یو سرکل مې راوغه سی می انټر کو سی چل مو کو سی می انټر کو یار علما بس ول 3D ده کنه 3D صحیح شو دایسری کله ده सर्कल सेंटर रेडियस दसरी करे दे सेंटर रेडियस द सर्कल ले नमंगा सेंटर रेडियस वाला सर्कल जोड़ो न क्लिक न को मखवेली बोलो और को 0,0 एंटर है सही है कि सही ना हां x एंटर v एंटर जैसे तस्तारा पूरी द पारल देखियो न को x enter h enter ऐसे मैं जिता दा रीजन चेंज कमा दे दो गोरा x y कना दीज की तुम सो यू क्वाड्रेंट नंबर 1 सही शवा دا چې هر ځای کې سروې کوو دا زما کوم وسلو دا ما تقسیمو ها نه نه تقسیمونو کانسپټ کلیر کوم صحیح ها مون کانسپټ کلیر کولی کیایو خجی دیږي د مسوایو کوادرنٹ نمبر 1 کوادرنٹ نمبر 1 ٹھیک شو خانه دې ته سوایو کوادرنٹ نمبر 2 کوادرنٹ نمبر 2 مونږه چې ته صحیح پوښی صحیح شو دې ته مسوایو کوادرنٹ نمبر 3 کوادرنٹ نمبر 4 مونږ ته دلته کې دا خبر وکړه چې دلته کې مونږ څه لیکو اولنې E N Z خدا پلس ریجن دی غره ها پلس بس شره پلس دی خو ماینس پلس ریجن دی غره خالي د پیګر کې صحیح ده کنه خدا خبري وس کو ها دلته می سوي کو E N Z دلته می سوي کو E N Z دلته E N Z دلته E N Z دلته ماینس دی ٹھیک شو صحیح خدای دې دا خبره کومه په دې ځای کې چې دا زمو سره پازیټیو ریجن دی سده پازیټیو ریجن دی دا سده ماینس د دې مطلب واو اوس به ته کنه چې تاسو خو سید دوه لیکل دوا تاسو به د لیول په حواله سره خبره ونه کړه نو لیول په ماینس کیم دی او په پلس کیم دی چیر طرف ته لاو صحیح شو کنه په ماینس کیم دی پلس کیم دی او په پلس کیم دی دا څه مسله ده دلته کې ای سره ماینس ته وای سره پلس ته ٹھیک شو کنه وای څنګه پلس ته دا خبره ده اوس وګورئ نو اوس په باندې باس وکړو خجی دې ته مونږ وایو دا زموږ سره دی وای سره وای دا ټاپ ته درې کنه ټاپ ته دې په دې طرف باندې پلس ته دې طرف دې سره سیدی سیدی بر چیز خبر باندې او صحیح اب دې طرف دې ماینس دا دام پلس ته ها دې کنه نه دا باندې انګلی دې ته پلس ته پلس صحیح خجی دې ته موږ وایو پلس او دې ته وایو ها دې طرف ته دې راځي دې ماینس کی ا دې طرف ته دې راځي ماینس کی
دا وای دی کنه اوس ته وایي دا کوم ریجن دی دلته چې کوم ویلیو راځي دلته چې کوم ویلیو راځي به صحیح دا پلس کې دی کنه لکه ولې به پلس کې هغه د دې سایت روانه وای ها دشي باندې موږ اوس کله دلته کې گریډ باندې نشان لګو دلته یا دلته او پلس کې کبه دشي لګو پلس کې ها وا کبه دې خو لکه دا بولې په پلس کې دې خو راځي هغه دې طرف ته کنه نو زګر دا دوه پلس دی لکه دا دلته کې ایست پلس ته او نارت پلس او دلته کې څنګه لیکو ایست پسې کې لیکو ماینس او نارت ماینس څنګه نارت ماینس کې دی نارت پلس کې نارت ماینس کې دی دا خو زه په کوم ځای کې مو وایي زه په کوم کوادرنټ کې ولاړ یم کوادرنټ نمبر 2 نو د 2 وای کوم ځای دی لاندې دی که بره دی د دې دا کوادرنټ کوم ځای کې دی لکه دا وای بره دی که دا حسابي یم هلته او حسابي کې به دی وای خو بره دی خو دې خوا طرف دی که نه دې خوا خو ای دی د وای چې نارت او وای کوم دی وای دا ها د دې کې وای پلس دی که ماینس دی دا وای اپوزیټ نه روان روان ای په ایکس وای باندې روان دي لکه دې دا ایکس دی نه دا به ایکس دی نه ای د مونږه ایکس وای او د نار ته مونږه وای صحیح دی نه د مونږه ایکس وای او د مونږه وای وځم نه لا تویلی بل کې صحیح پلس ولې په پلسي دا غږی کنده کوارټر نمبر 2 پلس دی کنه پلس دا د سینې لیکل کېږي صحیح دا پلس او دا ماینس صحیح شو کنه صحیح دلته بسنګ ای سو لیکما ای ماینس ولې ګوده به کېدا ماینس ای کم دی ای کم ای دا پلس دی دا اپوزیټ دی ماینس دی نو دا زمونږ دا کرسر په دی اپوزیټ طرف کې نه پروتو دلته هم اپوزیټ کې دلته هم اپوزیټ کې کنه نو بر هم ماینس او دلته ماینس او دلته کې پلس ماینس دی کنه دلته کې دوه طرف ته ویږي ماینس نو دوه طرفونو ماینس کې راځي خجی او دلته کې هم پلس دوه یو پلس یو ماینس نو کم پلس ده کم ماینس ده دا غب ای ایکس په دغه کې ای پلس ده او نورت ماینس پسې پوښوي ټیک شو کټیک نه شو مونږ اول کوم ویلیو لیکو اول ای ویلیو لیکو بیا دې دا پر لیکو یا نه صحیح شو کنه نو مونږ اول ای لیکو یا دې مونږ ایکس وای او ورپسې بیا مونږ وای یا نار صحیح ده کنه دا ایکس ته دا وای اول مونږ دې لیکل کوي دې راشو بیا به بره لاړ شو نو د دې ځکه دا ای چې یا ایکس ته یا ای ده او دا یې سره نار ته ټیک شو بیا موږ دلته کې دې کنسیډر کوو ځان له دا ای ده تو بار تک نو پوینټ طرف ته راځي هغه دا ای ده طرف پر راځي صحیح دا وای ده یا ان ده موږ اول ایلو بیا وای ایلو وو شي نو د دې وای الټه ده نو څنګه په کته لاړو وو شي به خبره کنه یې وو شي خان دا ای دا وای شو ټیک شو کنه واسو اوس پاکستان یو د پوس کو کاوازه هلته کې وګه ځان هلته کې ټیک شو کنه زوز دا ته ما دلته کې ما یو پوینټ ولګو په دې گرین ځای باندې ما یو پوینټ ولګو ها صحیح دلته کې مې یو پوینټ ولګو یو پوینټ مې هغه ځای کې ولګو ټیک شو خانه یا دا پوینټ بدل کې بدل دي چلو کوم چې دا براله ما سنریشن دی کنه دغه نور می کنه سره کړه ده نور کوډ
په سرکل چې موومېنټ روډ خځه ښکاري روډ ډاټ خده کنه ټیک شو کنه یو پوینټ ما دلته کوله کو یو پوینټ ما په دې ځای کوله کوي ټیک شو ټیک نه شو بالکل صحیح لکه به دې خبره خو تاسو الله دې پوه شوي کنه چې پوه شوي وي نو موږ اوس دلته کې وچلو دغه مستګراف ته لکه څنګه چې دلته کې لیکي هم دې سزا دا یا دا ګراف دلته کې لیکي مخه دا بس یو ته به پوه شي ها دا زموږ څه ده یہ فولډر لاست 4 صحیح شو کنه grid in paint program ها paint program او Civil 3D Civil 3D کې هم لیکي یو ها صحیح دا paint موږ چې کانسپټ کلیر شي صحیح شو کنه صحیح ما چې لګ نه ویش خاطر کې زرا لم کنه ما به دې گرین دغه باندې گرین نه رد بو لګو وس دلته ما یو پوینټ ولګو یو پوینټ می باندې غټ دغه باندې ځکه کدم یو می دلته کې ولګو ځه یو می په دې ځکه ولګو دا پوینټ یو می دلته ولګو سو پوینټونه ما ولګول سلو د دې پوینټونو x value او y value صدا یعنی e value صدا او n value صدا مطلب دا میجر موږ ځان لاغسته 10 میجر موږ څنګه 10 نو 10 و 20 جو 21 22 23 24 نو مطلب دا دی 24 چې دا پوینټ په x باندې 24 دی دا پوینټ په x باندې څه دی 24 دی دلته به توري کې ایو توري کې ځکه چې دا خبره ایو توري کې څه شي 24 ها دا پوینټ په ای 24 دی اوس په وای باندې دی څومره دی په وای باندې نو دلته نه اړو شروع کا 0 1 2 د 10 10 کې هم کو نه اپکا دې مونږ کنه مونږ یو میجر ګرځ نه دې موږ څه شو 10 اوس هم په وای کې دوه ویډیو غواړم دغه ویډیو به صحیح ده کنه اوس دا ګورا د دې په x باندې د څومره لري دی په x باندې د څومره لري دی ټیک ده کنه په x باندې د څومره لري دی د دې زینا د دې صحیح شو کنه صحیح دا پوینټ لګا د دې څنګه څومره لري نو دا به تشمار کی 10 ته 20 ته 10 او صحیح نو دا 10 شو 11 12 13 او اول به x لري بالکل 10 20 نو دلته به مونږ راشو کنه دا به کټ کو ای بمولي کو 20 او ای بدل ته مونږ لیکو 20 خو څنګه 20 ماینس 20 او صحیح شو کنه او y بولی کو 10 او 6 16 10 کنا جو 11 12 13 14 15 16 دا بس شي ماینس پنه شي کنه دلته پلس او دلته ځکه چې د دې وای هغه ده د دې ریجن وای دا نه ده پوش صحیح شو صحیح دا څه شو 16 ټیک شو جی صحیح اوس د دې پوینټ x ویلیو او y ویلیو څه ده یعنی e او n د دې څه ده دې به دوه ویلیو ماینس دوه ویلیو به ماینس کینو ماینس 10 او بیا ماینس 10 ٹھیک شو جی خدل دغه ګورا دا زمو سره ده په ای باندې به دا پلس کی په پلس کی به ان باندې او ماینس کی اول ولا مونږه پلس ویلیو ولې نو پلس ویلیو د دې څونه ده 10 20 دا 20 ده ریجن پوینټ 20 او y ویلیو څومره ده y یا نار ماینس 10 صحیح ده کنه نار ته دا اصل کې ماینس 10
ګډ یعنی دا به خبره باندې بالکل پورا پوه شي صحیح مطلب دا خبره دا چې دا پوینټونه مونږ ته معلوم شونه مونږ د دې نه بیا کار ځان له لونه دا ډرا کولای شو لکه زبردستی په دې کلر کې د دې پوینټ نه یو لاین ډرا کوم دي چې دا راشم رالم ګران لم بالکل دا بل ګوټي سي دلته بیا راشم دې لپاره لکه زم بس پارت باندې زمکا دسی دې صحیح دم دو سوازه شو نقشه د دې میپ سلور وانه کار نه لري د دې کوارډینیټ موږ ته معلوم شو دا څه معلوم شو دې د کوارډینیټ وای دا موږ سره وستو دا کوارډینیټ ریجن وایز دا موږ بس کوارډینیټ را وستل خو شو په خبره کدا ز په ګراف پیپر باندې کومه کدا ځاله پرزي او ګراف جوړوم باغی کې کومه کپا اټوکیټ کې کومه کپا سیول جی ډی کې کومه کپا ریوټ کې کومه او جوړ روان څومره صافه دي دغه څه زوی د دلته کې کم راغلي خو شو په خبره دې خبره باندې د پوه شوي ها کچرته دې اریجن پوینټ دا مونږه دا خو 0 دی کنه زکه دا ویلیو دا مونږه سوایو دا اریجن پوینټ زموږ سره سره 0 دی ها زموږ سره سره دی 0 دی ټیک شو کټیک نشو صحیح دی دا اریجن پوینټ 0 شو ټیک شو کنه نو دا 0 نو زګه دا ویلیو غانې دي سره روانې وي اوس کدی ته چې مونږه 1000 ویلې بیا به چل کیږي دا ویلیو چینج کیږي ویلیو به چینج کیږي نه دا 1000 نه لکه دا 24 سره به 1000 جمع لکه د دې طرف ویلیو فار ایگزامپل نه 2000 ده د دې طرف ویلیو فار ایگزامپل موږ سور کړی دا 2000 او دا طرف ویلیو موږ ورکړی دا 1000 ٹھیک شو کنه نو دې به 2000 x نه دا به سره پلس کیږي چې دې x بیا کوم ویلیو هغه اتوماتیک هغه 2000 8 کیږي 8 کیږي با کوم چې y ویلیو هغه سره او دا اوس دلته e - 20 ته کنه نو چې د 2000 سره -20 جمع کی نو دا ویلیو به شاته لاړ شي دا بیا 1880 1980 بشي 1980 بشي خو بهر دونه لري دغه اعلان بوزم بس په دې 00 کې دا موږ سکو 00 کې دا اوس مونږه نو دلته خو به ذکر مار کیږي نه دا خو مونږه لګا ځان له ارزي او دغه وکړو کنه سم موډیفیکیشن به کېږي خو دا ویلیو غانې رالمه او چرته و ما اوسه په ایکسل کې لیکم پس کې یا په ایکسل کې لیکم یا ډایرکټ دلته کې راوړې شم 24 10 20 16 10 10 او 20 نو دا بازار عالم دی خو به کېدم دا بازار عالم دی خو به کېدم ٹھیک شو کنه نو زه به دې لپاره چلو کما دا ډرینګ به بند کما نو ډرینګ ساتو او دا نو ډرینګ دی دلته کې بازار شم کنه ٹھیک شو دلته کې چې کله پوینټ جوړوم یو پوینټ په واچو او پوینټ په واچو مې پوینټ مو ته ویلو او دلته کې خبره ده چې دلته زموږ سره الریډي پوینټ شته پوینټ دې ځکه دراشه یو پوینټ راواله پوینټ د پوس کې لوکیشن به صحیح مونږ وایو 24 بای کاما 10 بای انټر کا ډسکرپشن یې سره نو مونږ وایو یاره الته کې زموږ سره په کوارټر نمبر 1 کې لګیدل دا پوینټ ٹھیک شو دا ته اتوماتیک پته شي مو کوارټر دا ته پته ولګی دا ها صحیح ٹھیک شو بل پوینټ غواړي بل پوائنٹ -20 کاما 16 انٹر کا دے په کوارټر نمبر 2 کې دی دا کوارټر نمبر 2 موږ صرف ځان خپل یو لیبل جوړو موږ وایو چې لکه دې په پته چې دا خو لري پته ده دا ته غدالي کې وکنه لیکي دا پته چې دا د شي مالک للی نمبر ورکړو بالکل بس بل نمبر چو -10 کاما -10 ٹھیک شو جی صحیح Q3 بیا دا ګورا 20
کاما ماینس 10 دا کوادرنټ 4 ټیک شو که ټیک نشوه زه اوس ګورم چې دغه ځای کومه نقشه جوړه شوې ده او دلته کومه نقشه جوړه شوه هغه سیم دي که نه دي بالکل مونږ د اټوکیډ هغه کوادرنټ ښایي صرف یو لاین را کومه د دې نه دې ته د دې نه دې ته د دې نه بالکل سیم دغه شو که نه شو دا به موږ صرف د ریفرنس لپاره کړو ټیک شو که نه صحیح اوس به زه دا ایریا ته واړو ما څه ته به وایم دلته کې د ایریا دا نه راوتل که نه دلته به دو سره وځي مونږ وایو یاره د دې ایریا څومره شوه ایریا ته ما تا ته پوره تللی خو دی وایي که نه چې د دې ایریا شوه نو خو ما تا ته ونه وایو خو بهرحال 842 اوس د پته مو لګېده چې زما سره د څلور واړه سایډونه څومره دي څه چلو شو څلور واړه سایډونه ما سره څومره دي دا پته ته مو لګېده دا طرف 44.41 فوټ دی دا 27 دی دا 30 دی دا 20 دی اوس دا پته ته څنګه ولګېده د ایریا دا پته ته څنګه ولګېده دا پته خو مونږ نشته دا ته دی ګریډ زون دا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې کوو خیر صحیح شو